کې وریجې مې پخ کړي دي همدغه یې دا د غرمې له پخ کړي دي غرمې له مې پخ کړي دي. قدرمنو دوستانو د سترګو لیدلی حال کومه سانسازي نه کوو، تاسو خپله لیدلی شئ چې په دیګي کې اوس هم غټې وریجې اچولې دي او وړو خو پکې درک نشته، په اوبو کې اچولې دي. دې کوټې ته موږ څه نوم اخلو؟ زیاتره به تاسې لیدلي په خپلو کورونو کې داسې کوټې ته موږ د غوجل نوم اخلو. په دې کې بوس پراته، په دې کې دا د دوی د بستره ده. دغه ماشومان چې تاسو ګورئ دا 7 خویندې او یو یې دغه د غېږې ماشوم اوس یې په کور باندې دغه سرپرست پاتې دی. نو د 7 خویندو دغه ورور به راغټېږي، دا به د دې کور سرپرستي کوي. ډېره ناممکنه خبره ده. دغه ورور چې دی دغه مرستې نه ډېره من الله رب العزت ته دته د دنیا او د آخرت خیرونه او اجرونه ورکاندي. لنډه خبره کړم هغه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا النار ولو بشق التمره، تاسو اور د جهنم نه ځان وساتئ اگر که په یو ټوکړې د کجوري سره. د المقدس خیره بنسټ قدرمندو اورېدونکو یو ځل بیا سلامونه، نیکې هیلې او احترامات درته وایم. قدرمندو دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې دنیا په نیکو خلکو آباده ده او ډېر خلک داسې وي چې هغوی په خپله شتمنیو کې په خپلو دنیاو کې غرباو ته یتیمانو ته یو څه پیسې ویستلي وي. چې دا د ټولو ملګرو د شتمنو هغو خلکو صدقې قبول کړي څوک چې مرستې کوي. یو ځل بیا د بهر هیواد نه د بلجیم نه یو ورور 300 هیرو را جمع کړي وي چې د هغې نه 6,000 او 900 کلدارې جوړې شوې. په هغې کې موږ ته یوه کورنۍ په ګوته کړې وه چې زما تر څنګ ناست مولي صاحب دی، د ده دپاره 20,000 کلدارې موږ ته ښودلې وې او نورې کورنیو ته یې هم وروړو. نو د مولي صاحب دپاره موږ هغه 20,000 روپۍ راوړي دي او مولي صاحب ته یې لاس په لاس ورکوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه د هغه ورونو نه او هغه مسلمانانو دوستانو نه چې دا رګه موږ په رقم باندې غربا فقراو سره چې کاندې مرستې کاندې او همدارنګه کومکونه کاندې. تاسو ډېر ځلې دا زما ویډیوانې هم کتلي د المقدس خیریه بنسټ د لارې نه. نو دا رقم دا و چې زه د ملګرو وختم زه بل ځای کې مې د یو ستونزې له امله بیا دلته راغلو او دغه ملګرو چې کوم بهر ملک نه کوم کومک کړی دی هغه ماته دلته راکوي. نو د دوی د مرستې نه ډېره مننه. او همدارنګه نور زه چې یم زما مخکې هم دا خبر کړې دواړه خپې مې فلج دي. اگر چې دومره دي چې صرف حرکت کولی شي نور باندې بهر ته تلیا نور ضروریات چې دا نشم د خپل د لاس ما هم فلج دی او نور ډېر انسان چې د ډېر شیانو ته ضرورت لري. خو د هغې د جملې نه یو دا دی دوه ملګري ته مې یادونه وکړه چې یو ویلچر دی چې هغه ویلچر کې داسې سړی چکر وګرځي نو هغه پام یې غلط شي. دغه ورور چې دی دغه مرستې نه ډېره من الله رب العزت ته دته د دنیا او د آخرت خیرونه او اجرونه ورکاندي. لنډه خبره کړم هغه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا النار ولو بشق التمره، تاسو اور د جهنم نه ځان وساتئ اگر که په یو ټوکړې د کجوري سره. یعنې که نور څه وسه نه کېږي صرف یو ټوکړې د کجوره تاسو د الله په لار کې ورکړئ تاسو به الله د جهنم نه وساتي. انسان خوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یوه زنانه چې وه هغې صرف سپي باندې رحم وکړه الله پاک هغه زنانه چې کړه جنت ته بوتله. نو زه دغه ورور ته یم چې الله رب العزت څومره خیرونه نبي صلی الله علیه وسلم د دنیا او د آخرت غوښتي الله رب العزت دغه خیرونه درته ورکړه او څومره شرونه یې فنا وغوښتې الله رب العزت د دنیا او د آخرت د ځمکې او د اسمان د شرونو ورته فنا ورکړي. د اسپتالونو نه د غمونو نه د مصیبتونو نه تکلیفونو ظالمانو نه وساتي. په عمر کې برکت واچوي، بچو کې برکت واچوي، سر و مال کې برکت واچوي، دنیا او آخرت خیرونه اجرونه ورته ورکړي. یو په اوس باندې اجرونه یې ورته ورکړي الله رب العزت ډېر عمر د خوشحالۍ ورکړي. او دغه زموږ ورونه چې کوم دي دغه تاسو چې ما سرې نه ناست نصیب جان او ساده د ملګري دوی ته الله د دنیا او د آخرت خیرونه او اجرونه ورکړي چې دا رقم غرباو سره مسکینانو سره یتیمانو سره نورو کونډو یتیمانانو بې سرپرسته خلکو سره هغو سره منډې هلې ځلې کوي. الله د دوی ته د دنیا او د آخرت خیرونه او اجرونه ورکړي. ومن الله توفیق. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 او د 20 روپۍ شمولي صاحب. بس قدرمنو دوستانو د دغه ورور نوره مرسته چې ده نورې کورنۍ هم شته هغې ته یې وروړو او د هغې حال هم په تاسې باندې ګورو. ډېره زیاته مننه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا سلامونه مې کړي احترامات درته وایم. قدرمنو ملګرو یو ځل بیا هغې کورنۍ ته راغلو چې په کومه کورنۍ کې دوه کونډې وي یعنې خواښې او وینګور. د دغې مورکۍ زوی هم شهید شوی دی او میړه هم شهید شوی دی. دغه دواړه خواښې او وینګور چې دي اوس د لرې رشتهدارو سره اوسېږي ځکه د دوی خپل کور چې دی هغه هم په بیله کې اوبو وړی و، سیلاب وړی و. تاسې په مخکې ویډیو کې شاید ذکر اورېدلی وي، مخکې د دې نه موږ ویډیو کړې وه. نو دلته د رشتهدارو سره اوسېږي او نور یې په کور باندې هېڅ بل کوم سرپرست نشته. دغه ماشومان یې دي چې دا اوس هم تاسې دا یو ګورئ چې مریض دی او کرونا ورته پرته ده. خدای خبر چې د ډاکټر پیسې به یې هم ورکړي وي او که نه. نو مخکې چې موږ ویډیو کړې وه هم دې ته موږ په هغه ویډیو کې د بنسټ له طرفه 15,000 افغانۍ ورکړې وي. اوس د هغې نه بعد موږ په ورونو باندې غږ کړی و، دوی ته چا کومې د دوی په نوم پیسې نه دي را جمع کړي، خو زموږ بنسټ ته یو ورور پیسې را جمع کړې وي چې د درې څلور کورنۍ راته په ګوته کړې وي. نو دوی ته مو 10,000 کلدارې راوړي دي او لږ یو څه لنډ رڼا د دوی په اوسني ژوند باندې اچوم چې دوی اوس په څه حال کې دي. مورې اوس څه حال دی؟ ژوند څنګه تېرېږي؟ بس والا چې تېرېږي نو خو غریبۍ کې تېرېږي. ښه. او دا ماشوم چې بیمار و دا ماشوم مستی مې د غنخېلو له مې وړی ولا کې 2 روپۍ ما چې دغه کې مې داخل کړی. او که د من دوستانو سهار چې ما دې کورنۍ ته زنګ وهلو نو راته وویل شو چې کومه د کور سرپرسته مورکۍ چې د هغه په هسپتال کې ده د ماشوم سره، نو د هسپتال نه مو دغلته راوغوښتل کور ته. نو درنو ملګرو د غربت هغه خیري حد دی په دې کور کې. دغسې کورنیو لپاره را سره بیا مرستې وکړئ. او مورې تاسې په خپله ځمکه مو شته؟ خپل د کور ځای مو نشته چېرته؟ نه یو ځای کې مو نشته، هماغه ډیله کې مو کور ایسلي و. بله څه ځمکه هم نشته چې یو چا ته باندې ملګرو باندې غږ وکړو که څوک چېرته کوټه موټه در جوړ کړي؟ ځمکه خو داسې نه لرئ؟ دغه خلک یې که چټه راکړي ډېر ښه به وکړي، کنې نور به یې څوک راکړي راته. ښه. دوی به داسې ځمکه وي چې تاسې درکړي چې ملګرو باندې غږ وکړو کېدای شي څوک داسې وي چې ولا کې پوهېږم نه مې را کتلې مېلمانه خلک راغلي ورکړه. ښه. او د دوی د خوراک څښاک او ستاسو د دې خوراک څښاک او د ډاکټر د ټول بندوبست په همدې خلکو باندې ده؟ همدې خلکو دی، خدای دې سره خو که همدغه ورځ دا به تر کومه وخته پورې داسې وي؟ نو دوی خو به خپل فامیلونه لري، خپل بچیان به لري، نو اخر به تاسې څه کوئ؟ ځان اضافه کوي او موږ ته یې راکوي، نو بس شی به وکړو پاتې یو ورته که نه. او دغه زوی او نمسی خو سبق کې نه دی چې ولیکم؟ نو ولې دغه جومات له دې او بېرته راځي. ښه. اوس وخت کې د خوراک څښاک څه بندوبست دی؟ بس دغه دیګې کې مو وریجې اچولي دي، پخ کړي دي ومې سپینې وریجې دي، نه غوړي شته او نه ښه شته پکې. شته اوس دلته چېرته دی دیګې وریجې؟ نه دیګې کې وریجې دي، ته راوړه دغه دیګې کې وریجې مې پخ کړي دي. دغه دا د غرمې له پخ کړي دي؟ غرمې له پخ کړي دي. قدرمنو دوستانو د سترګو لیدلی حال کومه سانسازي نه کوو، تاسې خپله لیدلی شئ چې په دیګي کې اوس هم غټې وریجې اچولې دي او وړو خو پکې درک نشته، په اوبو کې ایښولې دي. دغه د دوی ژوند دی. نو دوستانو تر دې بله اړمنه کورنۍ وي به ولې نه، خو د اړمنو کورنیو د جملې نه یوه دا هم ده. نو مورې اوس چې کومې پیسې موږ راوړې دي یوازې 10,000 کلدارې دي، دا هم د بنسټ سره یو ورور مرسته کړې وه چې تاسو خوښه چې تاسو هرې کورنۍ ته ورکوئ. خو زموږ قانون دا ده چې چېرته چې اړمنه کورنۍ وي موږ په دې پسې نه ګرځو چې پلانکۍ خیل او دستانکۍ خیل. چېرته چې اړمنه کورنۍ وي، ضرورت وي او دغسې ستاسو په شان خلک وي، نو هغوی ته موږ وروړو. تاسو ته مو 10,000 روپۍ ترې راوړې هغه ورور ته او دغسې نور مشتمل خلک دي چې دغسې خلکو سره مرستې کوي، هغوی ته ډېرې ډېرې دواګانې کوئ او هغه 10,000 روپۍ د هغه ورور درته لاس په لاس در کوم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,000 روپۍ د مورې هغې ورور ته ډېرې ډېرې دعاګانې کوئ. که تاسو په دسترخوان کښېنئ، الله دې که لمانځه ورسره کې ډېره یاستئ، په هره تېره ورکړي، باندې خطا مو شیدونه یې راښایسته شي چې موږ سره مرسته وکړي. قدرمن دوستانو بلې کورنۍ ته هم ورځو، دې کورنۍ ته مو هم مرسته راوړه او تاسې 1 دقیقې دپاره د دې دغه کوټه هم وګورئ او مخکې به مو هم په ویډیو کې لیدلې وي، د دې د کوټې لیدنه هم در باندې کوم. دوستانو دا یې کوټه ده، کړکۍ او دروازه خو بیخي لري نه، دننه در باندې هم ګورم. راځئ
د دې کوټې ذکر مخکې هم شوی و دوستانو. دې کوټې ته موږ څه نوم اخلو؟ زیاتره به تاسې لیدلي په خپلو کورونو کې داسې کوټې ته موږ د غوجل نوم اخلو. یعنې په دې کې بوس پراته، په دې کې دا د دوی د بستره ده. نو د هغو شهیدانو بچیان، د هغه شهیدانو تورسرې چې هغوی په دې خاوره باندې خپل سرونه ورکړي دي، خپله وینه یې توی کړې ده، هغوی نن په غوجلو کې اوسېږي. افسوس که تاسې هم مرستې ونه کړئ، تاسې شتمن ورونه د دغسې خلکو لاسنیوی ونه کړئ، نو زموږ د دغسې تورسرو، زموږ د دغسې کونډو، زموږ د دغسې یتیمانو حالات به دغسې وي. نو قدرمنو دوستانو، دغه حال باندې تاسو پوه شوئ. هغه ملګري چې زموږ دغه ویډیوګانې ګوري، دغسې خلکو پسې مونږ ګرځو او د اړمنو خلکو حال باندې چې موږ پوه شو چې په هر ځای کې وي، نو د شتمنو خلکو مرستې ورته راوړو. نو زموږ سره بیا مرستې وکړئ تر څو دغسې کورنیو ته لاس په لاس ورسېږي. ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدرمنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات درته وایم. درنو ملګرو، مخکې مو تاسو ته یادونه کړې وه چې بلې کورنۍ ته هم ورځو. دا هغه کورنۍ ده، په تېره ویډیو کې به یې تاسې ذکر اورېدلی چې د دوی سرپرست چې دی، د دوی د سر سوری چې دی، هغه په دې هېواد باندې، د دې هېواد په خاوره باندې خپل سر قرباني کړی دی. دغه ماشومان چې تاسو ګورئ، دا 7 خویندې او یو یې دغه د غېږې ماشوم، اوس یې په کور باندې دغه سرپرست پاتې دی. نو د 7 خویندو دغه ورور به راغټېږي، بیا به د دې کور سرپرستي کوي. ډېره ناممکنه خبره ده. دغه فامیل اوس وخت کې د خپلو ماماګانو سره اوسېږي چې ماماګانې هم د دوی د پاللو هغسې وس نه لري، خو مجبوري ده او پښتونولي ده. نو قدرمنو دوستانو، د هغې ورور په مرسته کې چې 300 هیرو یې د بهر نه راجمع کړې وې او کورنۍ راته په کوته کړې وې، 10,000 کلدارې یې راته د دې کورنۍ دپاره وښودلې وې چې دغه روپۍ ورته لاس په لاس ورکوم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,000 کلدار شو. قدرمنو دوستانو، هغه ورور چې په بهر هېواد کې د 300 هیرو مرسته یې کړې وه، مخکې هم 200 هیرو راجمع کړې وې چې ورنه 40,000 روپۍ شوې وې. 20,000 روپۍ یوې کورنۍ ته راته وښودلې وې، 11,000 روپۍ بلې کورنۍ ته، 10,000 روپۍ د دې ماشومانو لپاره. دا ځل یې هم مرسته وکړه. الله دې ورته نور توفیق هم ورکړي. تاسې د بهر هېواد څومره ملګري چې یاستئ، دغسې کورنیو تر شا راسره ملاتړ وکړئ. ډېره زیاته مننه.